سلام. د HTML کورس شپږم چپټر دویم درس ته ښه راغلی. په دې درس کې به مونږ د ټیکسټ انپوټ په اړه باندې وایو. په تېر درس کې مونږ د فورم هغه بیسیک سټرکچر جوړ کړی و چې هغه فایل به ما سره تیار وي. زه راځم HTML، په HTML کې فورم چپټر 6 رایټ کلیک، دا به زه اوپن وید ویژوال سټوډیو کوډ. ګورئ دا تیار مونږ سره مونږ په تېر درس کې همدې په اړه باندې ویلي وو چې څنګه کولی شو د فورم جوړولو لپاره مونږ هغه بیسیک کوم ټیګ چې مونږ لرو همدارنګه د هغې مهم اټریبیوټ دي څنګه کولی شو چې واخلو. نن به مونږ د انپوټ په اړه باندې وایو. په انپوټ کې مونږ بیا ټیکسټ انپوټ وایو. په ټیکسټ انپوټ کې مونږ څه شی لرو؟ ټیګ دی مونږ سره د انپوټ په نوم باندې. زه غواړم دلته به تصویر کې تاسو ته وښایم، زه غواړم چې دغسې یو شی جوړ کړم چې فرست نیم یا لاست نیم زه پکې ولیکلی شم. نو داسې یو باکس جوړوم او په دې کې زه بیا وکولی شم خپل نوم یا هم تخلص یا هر څه چې تاسې لیکئ هغه پکې ولیکلی شئ. د هغې لپاره مونږ انپوټ لرو. دا کلوزینګ ټیګ نه لري مونږ سره، دا فقط هماغه سټارټینګ ټیګ دی چې دا بیا خپل اټریبیوټ لري چې هغه اټریبیوټ تر ټولو مهم یې ټایپ ده. په ټایپ کې مونږ ورته څه شی لیکو؟ مونږ مختلفه ټایپ لرو. دلته تاسو ته ښکاره کېږي بټن دا، چیک باکس، کلر، نو همداسې نور، ایمیل د فایل، هیډن ایمیج مختلفه. نو په دې ځای کې زه څه شی لیکم؟ ټیکسټ. ځکه مونږ پکې نمبر هم لیکو، مونږ پکې هر قسمه کرکټر په دې کې لیکو. نو زه څه شی اخلم؟ ټیکسټ انپوټ اخلم. همدارنګه مونږ د انپوټ یو بل اټریبیوټ لرو چې نیم، چې مونږ ورته یو خاص نوم ورکوو تر څو پورې چې بیا وروسته کله چې تاسې PHP لنګویج کې کار کوئ، ډیټابیس ته ډیټا لېږئ، هغلته تاسو ته دا ډېر زیات پکارېږي. نو له اوس نه ورسره ځان عادت کړئ چې یو خاص نوم ورته دلته ورکئ. زه ورته څه شی کوم؟ دلته لیکم چې نیم یا فرست نیم په دې شکل باندې. همدارنګه مونږ یو بل اټریبیوټ لرو دلته د سایز په نوم. سایز کې تاسې کولی شئ چې د ټیکس باکس چې کوم تاسې جوړ کړی ده دې ته یو خاص اندازه ورکئ. یعنې د ورډ کوم چې اوږدوالی ده تاسې کولی شئ چې له دې نه ورته ورکئ. زه راځم دې ته 50 پکسل ورکوم. د سایز نه وروسته مونږ یو بل اټریبیوټ هم لرو چې میکس لینث په نوم باندې. میکس لینث څه کار کوي؟ کله چې تاسې لیکل کوئ په هغه ټیکسټ باکس کې، یعنې څو عدده دې ولیکلی شي. زه مثال راځم دلته فقط ورته وایم چې 15 حرفه دې ولیکل شي، یعنې 15 کرکټر دې ولیکل شي. کله چې دا سیف کړم راشم خپل فولډر ته او دا اوپن کوم براوزر کې، ښه نو مونږ ته اوس دلته څه شی راښکاره کېږي؟ یو ټیکسټ باکس راښکاره کېږي. نو په دلته اوس تاسې کولی شئ چې خپل نوم ولیکئ. زه راځم مثال لیکم احمد. که چېرته ګوره دلته زه نور لیکل کوم نه راځي، یعنې زه نشم کولی په دې کې نور لیکل وکړم، ځکه چې په دې ځای کې ورته ما څه شی ورکړه؟ میکس لینث، یعنې څومره دې په دې کې کرکټر ولیکل شي. که چېرته زه راشم دې ته 10 کرکټر ورکړم، سیف یې کړم، سیف کولو څخه وروسته براوزر ته راشم، دا به ریفریش کړم. اوس څه کوم؟ زه لیکم احمد خان. که چېرته نور لیکل پکې کوم نور به لیکل نه کېږي. نو که چېرته موږ دا وشمارو 1 2 3 4 سپیس هم پکې حسابېږي چې 15 او 15 حرفه ده، یعنې 10 حرفه شو. همچنان موږ پکې بل څه شی وویله چې سایز، یعنې 50 پکسله ما دې ته سایز ورکړه. که چېرته زه دا لنډ کړم زه راځم 20 پکسل ورکوم، راسیف کوم یې، سیف کولو څخه وروسته براوزر ریفریش کوم، دا ګورئ تاسو سره دلته وړکی کېږي. که چېرته زه نور هم غواړم چې دا وړکی کړم یا سایز یې کم کړم، نو زه ورته 15 پکسله ورکوم، راځم ریفریش کوم، په دې شکل باندې اوس ماته راښکاره کېږي. که په دې کې زه لیکل کوم چې یولرن پلیټفارم، نور ګوره لیکل پکې نه کېږي، ځکه چې مونږ ورته ویلي چې 10 کرکټر نه دی زیات ونه لیکل شي. نو څومره چې تاسې غواړئ چې دلته پکې لیکل وشي نو تاسې به هغومره اندازه ورته ورکوئ. زه راځم دا 20 کوم،
اوس راځم ریفرش کوم یې نو که چېرته زه راشم ولیکم یې لرنه پلیټ فورم اوس به ولیکلی شي څومره چې تاسې غواړئ. ښه نو دا اوس موږ سره د فورم کې ټیکس انپوټ درس به په دې خاطر باندې موږ هره ویډیو کې جدا جدا لنډ وایو تر څو پورې چې تاسې ورباندې ښه صحیح پوه شئ. انشاءالله چې تاسې به په ټیکس انپوټ باندې پوه شوي یاستئ. په راتلونکي درس کې به انشاءالله د پاسورډ د انپوټ ټایپ از ایکول ټو پاسورډ په اړه باندې وایو، یعنی چې ټایپ یې پاسورډ وي د هغې په اړه باندې به په راتلونکي درس کې خبرې کوو. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو ولشه.